په بلخ ولایت کې د کرکټ اکاډمي د جوړېدو چارې په نږدې 900 متره مربع ځمکه کې پیل شوې. د هېواد د کرکټ بورډ د انجنیرۍ څانګې مسؤل وویل چې د کرکټ د لوبغاړو د اړتیاو پوره کولو په موخه دوی دغه اکاډمي په اساسي او معیاري ډول له ټاکل شویو معیارونو سره سم جوړوي چې ټولې اسانتیاوې او عصري وسایل ورته په پام کې نیول شوي دي. د دغه مرکز په جوړېدو 1 میلیون افغانۍ لګښت راځي او ټاکل شوی چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تقریبا در حدود 1 میلیون افغانی مصارف داره. 4 تا ویکت داره، 2 تا ترک ویکت و 2 تا چیپس و همچنان ساحه سبز برای رنینگ، برای دویدن داره و با سیستم آبرسانی تا که امی ساحه را چمن و با ویکت که امی کارهای ساختمانیشان در ظرف 3 ماه خلاص می شود چون هوا رو به سردی است. چمن در ماه عمل یا در 15 هود کشت میکنه که حالا در ماه ثور برای بهره برداری سپرده میشه. ورته مهال د بلخ ولایت د کرکټ بورډ مسؤل د دغه مرکز د جوړولو اړوند د هېواد د کرکټ بورډ له غوره اقدام څخه خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې په بلخ کې د دغه اکاډمۍ جوړېدل د ځوانانو یوه بیړنۍ اړتیا ده چې ورسره به په دې برخه کې ټولې ستونزې هوارې شي. د اکاډمۍ د جوړېدا سره به د بلخ کرکټ ډېرې ستونزې حل سي او موږ ته نور هم وعدې راکړې دي ان شاء الله چې د اکاډمۍ د کار نه بعد به د موږ میدان لیولکاري او میدان شینکاري به هم وسي. ان شاء الله میدان به هم راته شین کړي. نو دا د بلخ کرکټ او کرکټرانو لپاره غټ زیری ده. له بلې خوا هغه ځوانان چې په مزار شریف کې د کرکټ لوبې کوي د هېواد د کرکټ له مسؤلینو څخه د دغې اکاډمۍ د عملي چارو د پیل ستاینه کوي او په دې اړوند داسې وایي. خیلی مشکلات در بالای گراوند بود و بعضی چیزهای دیگه هم بود ولی فعلا اکادمی کار شروع شد ان شاء الله. با زودترین فرصت افتتاح شد امروز بخیر. آینده ان شاء الله بخیر در وعده دادن که ما شما گراوند را جور میکنن. خیلی تشکر میکنم. خوشبختانه نن د بلخ د ولایت د اکاډمي افتتاح وسونن نو لکه څرنګه چې معلومه ده نو چې څومره سهولت پلیر ته لوبغاړي ته هغومره به پلیر پرمختګ کوي او مخکې ځي. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې 12 لوبډلې د دغه ولایت د کرکټ بورډ په اداره کې ثبت دي چې هره لوبډله 15 لوبغاړي لري.